کچری ستاسو ډیر زیات ګیس جوړیږي او د هغې سره کله هم چې تاسو خوراک وکړئ خوراک ستاسو نه هضمیږي چې هغې ته انډایجیشن ویلی شي. هغه خوراک بیا ستاسو په معده باندې بوج جوړ شي چې هغې ته اپسیټ سټمک ویلی شي او د هغې سره سره ستاسو په معده کې تیزابیت هم جوړ شي چې دې ته ایسیډیټي ویلی شي او بیا ستاسو معده سوی او درد کوي چې هغې ته هارډ برن ویلی شي او د هغې سره سره تاسو ته لوږه لګېدل هم کم شي او یا که تاسو ته دایمي قبض وي کوم ته چې کانسټیپیشن ویلی شي نو دې ټولو علاماتو له تاسو ته په سکرین باندې کم ګیسټروفیل شربت چې لیدی شي د علاماتو دپاره استعمالیږي او دې ټولو علاماتو له ځکه استعمالیږي چې په دې کې کم نیچرل قدرتي انګریډینټ دي دا ټول د علاماتو دپاره جوړ شوي دي او د دې شربت ګیسټروفیل سایډ افیکټ او نقصانات دا دي خو دا په ځینې کسانو کې راولي او دا هله راولي چې دا کله تاسو اوورډوز کې مطلب زیات کې استعمال کې چې دا زړه کچه کولی شي انسان ته الټې ور وستلی شي او د انسان خېټه خرابولی شي یعنې پیچس طرف ته یې بولی شي چې هغې ته ډایریا ویلی شي او په انسان باندې انودګي هم راوستلی شي او د انسان په سر باندې لږ شان چکر هم راوستلی شي چې هغې ته ورټایګو ویلی شي او که چیرې تاسو ته دا علامات یا دا بیماري وي نو په دې دوران کې به تاسو دا ګیسټروفیل شربت نه استعمالوئ ځکه چې په دې دوران کې استعمالول یې ممنوع دي چې دې ته په میډیکل کې کنټرا انډیکیشن ویلی شي او یا که چیرې استعمالوئ یې نو تاسو به د خپل ډاکټر په مشورې باندې په دې دوران کې استعمالوي. هغه ماشومان چې د چا عمر د 7 کالو نه کم وي هغه د بغیر ډاکټر د مشورې نه نشي استعمالولی یا هغه زنانه چې حمل لري یا ماشومانو له پی ورکوي کله هم چې دا شربت وڅکي او د هغه په وجود باندې د الرجي علامات راځي او د هغې سره که چیرې د هغه ګردې خرابوي یا د هغه ینه خرابوي نو د خپل ډاکټر د مشورې نه بغیر په دې دوران کې نشي استعمالولی. نو که چیرې دا ویډیو انفارمیټیو وي خپل فرینډ سره شیر کړئ او دغه شان میډیسن انفارمیشن موږ تاسو ته ډیلی بیسس باندې راوړو د هغې لپاره تاسو زموږ آی ډي فالو کولی هم شي. شکریہ. الله حافظ.